الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د اسلامي نظام او اسلامي حکومت ډیرو قدرمنو مسؤلینو او مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله. زه مولوي شجاع الدین د تاسې یو خادم او د اسلام یو خیرخواه. څه پوښتنې مې په ذهن کې دي. هیله مې دا ده چې وخت هم ورکئ او غور هم کې وکئ. اوله پوښتنه ده چې ولې نن د میلیاردونو مسلمانانو له موجودیت سره د ټولې ځمکې په مخ له سلګونو کلو راهیسې یو سوچه اسلامي نظام او اسلامي حکومت نسته. د دې پوښتنې په باره کې غور درڅخه غواړم. دویمه پوښتنه مې دا ده چې ولې ډیرو مسلمانانو د یو سوچه اسلامي نظام او حکومت په هیله باندې، په امید باندې نهضتونه او صفونه تاسیس کړل، خو همهغه د اسلام لپاره تاسیس شوي نهضتونه او صفونه منحرف سول له اصل مسیر څخه او د کفر په خدمت کې ولوېدل. دا دوهمه پوښتنه ده. درېیمه، ولې ډیر پاڅونونه او ډیر خوځښتونه د اسلامي حکومتونو، د اسلامي نظامونو په نام باندې وسول، خو په نطفه کې ناکام سول. یو څه وخت پورې ډیر شور و زور و، خو له څه وخته وروسته یې کأن لم تکن، لکه چې بلکل ونه. دا درېیمه پوښتنه ده. څلورمه، ولې ډیرو هیوادونو او ډیرو ملکونو کې موږ وینو چې د هغو سیاسي تشکیلات لري او خپلواکۍ لري، ازادۍ لري، د ازادۍ جشنونه نمانځي، ورځې یې نمانځي، او د هغو اوله داعیه د لا اله الا الله محمد رسول الله تطبیق و. او د دغې داعیې په عشق و په محبت کې په زرګونو نه په لکونو مشایخو او علماو، محدثینو، مفسرینو، مفکرینو د اسلام خپل سرونه او خپلې وینې نذرانه کړې او په قسم قسم تکلیفونو کې هغه تکلیفونه برداشت کړل. خو له لسګونو کلونو وروسته موږ وینو چې په هغو خطو کې اسلام نه ده تطبیق شوی، هغه د کفر قانون چلیږي. دا ولې؟ زما معززو مشرانو، د دې سوالونو په جواب کې په وجوهاتو کې عمدتاً د ما په ذهن کې درې وجهې راځي چې دغو وجوهو ته هم د تاسې توجه راړم. لومړۍ وجه یې دا ده چې د کفر دسیسې او د اسلام د قسم خوړلیو دښمنانو دسیسې د مسلمانانو د تیت و پاشان کولو، د مسلمانانو د کمزوري کولو او په تس نامو مسلمانان د پاتې کېدلو دپاره ډیرې ژورې او ډیرې په غور سره پلان شوي دي. لکه الله سبحانه وتعالی چې فرمایي وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. سورة ابراهیم کې 46 آیات مبارک کې الله فرمایي چې د کفارو مکرونه دا ډیر زور دي او غرونه خوځوي، خو که د الله نصرت در سره شامل حال و، بیا به د دوی دغه مکرونه هیڅ هم نه وي. نو ځکه خو الله سبحانه وتعالی د سورة آل عمران په 118 آیت مبارک کې راته فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. دوی د تاسې د لمنځه وړلو، د لمنځه تللو په باره کې او د تاسې
د ځپلو دپاره هیڅ قسم فساد و فتنه اچول نه سپموي او فرمایي ودو ما عنتم د زړه له تله دوی غواړي په مشقت کې لوېدل دي تاسې په تکلیفو کې ګیرېدل دي تاسې او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د دوی دغه بغضونه او دغه کینې دغه دښمنۍ له خولو ښکاره سوي دي وما فی قلوبهم اکبر او څه یې چې په زړو کې درته مضمر دي هغه تر دې هم لوی دي نو د دوی دسیسې ډېرې ژورې دي او دوهمه وجه دا ده چې دښمنان د شعوري او غیر شعوري نوکرانو ګمارنې لري د مسلمانانو په صفوفو کې هغه د هغو دپاره کار کوي لکه سورة مائده کې چې الله سبحانه وتعالی 52 آیت مبارک فرمایي فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم ته به وینې ای مؤمنه هغه مریضان د زړونو او منافقین او په جامه کې نامو مسلمانان یصارعون فیهم چې دوی به ځغلي و منډې به وهي په خدمت د کفارو د دښمنانو کې نو د دوی نوکران دي په مسلمانانو کې او درېیمه وجه دا ده چې دا تر ټولو اهمه وجه دغه ده او د دې وجهې په تحقق سره العیاذ بالله هغه ټولې وجوهات ټول دسیسې د کفارو بیا کار ورکوي هغه درېیمه وجه دا ده چې مسلمانان د خپلو خواهشاتو ښکار سي هغه د خپلو نفسونو غلامان سي او داسې انګیري د یو څه وخت په تېرېدا سره چې موږ یو لوی دښمن ته ماتې ورکړې نن به ظاهره کې موږ ته کوم خاص تهدید نسته او ښه موقع په لاس باندې راغلي د اسلام کار به د اسلام څښتن ته پرېږدو هغه دین را نازل کړی ده او هغه به د خپل دین و خپل ذکر ساتي خپل کلام و قرآن به ساتي دا د موږ تاسې ذمهواري نه ده بس موقع ده په لاس باندې راغلې ده باید چې دلته له دې موقع څخه کار واخیستل شي استفاده وکړو العیاذ بالله نو څوک چې د خواهشاتو او د خپلو ارزوګانو د خپلو شهواتو غلام سو الله سبحانه وتعالی په سورة قصص کې 50 آیت کې راته فرمایي ومن اضل ممن اتبع هواه څوک لوی ګمراه څوک لوی بېلارې ده تر هغه چا چې د خپلو خواهشاتو او د خپلو شهواتو غلامي یې وکړه الله جل جلاله هم دې له دغه وروستني مرض څخه موږ مسلمانان خصوصا وساتي اقول قولي هذا استغفر الله د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم